تورات کې صرف احکامات او په انجیل کې وعظ او نصیحت. په تورات کې څه صرف احکامات، منځ وکړئ، روزي ونیسئ، جهاد وکړئ، دا ټول احکامات دي. او په انجیل کې صرف وعظ او نصیحت. عیسی علیه السلام باره کې راځي چې عیسی علیه السلام داسې وعظ او نصیحت کړی ده چې په تاریخ کې دغسې خبرې بیا چا نه دي کړې. دا بعضې خلک خبرې کوي که نه، په دې خبرو کې یو قسم اثر وي، په دې خبرو کې یو قسم خوند دي چې څومره سړی وي هغومره خوند ورکوي. نو عیسی علیه السلام ډېر ناشنا وعظ او نصیحت کړی ده. بیا موږ دا وویلې چې د تورات احکامات راواخله او د انجیل وعظ نصیحت، د دواړو خلاصه په کوم کتاب کې ده؟ د قرآن مجید د ټولو آسماني کتابونو خلاصه شو. عیسی علیه السلام باره کې راځي چې دا ډېر زاهد انسان دی. عیسی علیه السلام ټول عمر کې ګوره واده نه ده کړی، دا د په زهد باندې دلالت کوي. کوم انسان چې واده ته رغبت نه ساتي وایي دی چې ده کې زهد ډېر زیات وي. چې کله په انسان کې زهد زیات وي نو هغه بیا خواهشاتو د هغه التفات نه کېږي، خواهشاتو خواته بیا مخ نه اړوي. نو عیسی علیه السلام د الله قدرتونو کې دومره مستغرق و چې واده بیخي واده یې کول.